ادبي ځانګړنې. اول، د دې ادبي مکتب پلویان زیاتره د اخلاق او نصایح خواته پاملرنه کوي، له دین، مذهب او آخرت نه خبرې کوي. دویم، د تصوف او عرفان پیچلي مسایل په روانه او خوږه ژبه بیانول د دې ادبي مکتب ستره ځانګړنه ده. دریم، په دې مکتب کې ابهام او پیچلتیا نشته. د شعر خوند او رنګ لپاره یې ساده، روان او عام فهمه الفاظ استعمال کړي دي. د انځور جوړونې شکلونه یې هم ساده او طبیعي دي. څلورم، د پښتو شعر وده موندلې او ډیرو شاعرانو د خپلو اشعارو دیوانونه ترتیب کړي دي. پنځم، د دې ادبي مکتب پلویان واقعیتونو ته ډیره پاملرنه کړې ده. ارواښاد پوهان عبدالحی حبیبي په خپله یوه لیکنه کې د رحمان بابا د ادبي سبک او شخصیت په هکله داسې وایي: رحمان بابا د شاعرۍ په فن کې د مستقل مکتب خاوند دی. په خپل شعر کې د پښتنو د فطري جذباتو او ملي احساساتو په ساده او روانو خوږو الفاظو داسې ښه ترجماني کړې ده چې هر څوک د خپل ذوق مطابق په هر ځای او موقع کې استفاده ځینې اخیستی شي. په رښتیا سره چې رحمان بابا د خپل په زړه پورې ادبي سبک په وسیله خپل روان او سلیس او د هر چا په ذوق برابر شعرونه خپل ادب دوستانو ته وړاندې کړي دي. د خپل شاعري او خپل شعر هغه مقام ته ورسو چې زموږ زیاتره شاعرانو په ډیره مینه او اخلاص د ادبي مکتب لارویان شول او د په لاره یې پیاوړي ګامونه اوچت کړي دي. سره له دې چې رحمان بابا یو درویش صفت او مسکین شخصیت و، خو هغه لوړ مقام چې ده درلود او د پراخې حوصلې او د لوی همت او غیرت خاوند و، ده هیڅ کله د خپل غریبۍ لاس چاته ټیټ کړی نه دی او په خپله غریبۍ قناعت او صبر کړی دی او د خپل لوی خدای جل جلاله شکرګزار و. د بیلګې په توګه د ده دا بیتونه ګورو: څوک دې راکاندي قسم په کردګار، که درم لرم په کور کې یا دینار، زه درم او دینار نه لرم په کور کې، ولې نور عالم مې بولي دنیادار. هم په دا چې نه له ځایه چرته خوځم، نه د هیڅ یو مخلوق کې مینتبار، آب خور لکه اسیاب په ځای را رسي، په خپل کور کې مې سکون دی هم رفتار، لکه ونه مستقیم په خپل مکان یم، که خزان را باندې راشي که بهار. د رحمان بابا د اثارو څېړنه او د ده ادبي شخصیت، مقام او شهرت د لرې او برې پښتونخوا په محدوده کې محدود نه دی پاتې شوی. په نړۍ کې د یو شمېر لویو پوهانو او څېړنیزو مرکزونو لخوا د ده شخصیت د یو لوی مشر په توګه منل شوی دی او د یو عالم، فاضل او ستر شاعر په توګه پوره شهرت ګټلی دی. د ده د علمي، روحاني، ادبي او فرهنګي شخصیت په هکله نه یوازې په لر او بره پښتونخوا کې بلکې د بهرنیو لیکوالانو لخوا هم څېړل شوی دی. د نړۍ ډېرو پوهانو او څېړونکو د ده اثار لوستي او د ده په هکله یې خپلې څېړنې کړي دي. د رحمان بابا بشپړ کلیات په مختلفو ژبو لکه انګلیسي، روسي، اردو او داسې نورو ژبو ژباړل شوي دي. د زیاترو ادبي تحقیقاتو او څېړونکو له پلوه د رحمان بابا د مړینې نیټه 1123 هجري قمري کال منل شوې ده. دی د پېښور ښار د خزارخانۍ په لویه هدیره کې ښخ دی. د ده زیارت ته ډېر خلک ورځي او هر کال د پسرلي په شپو ورځو کې د ده پر مزار باندې د مشاعرې غونډه جوړیږي. د ده قبر او ډبرلیک د افغانستان د پښتو ټولنې لخوا په 1446 هجري شمسي یا 1958 میلادي کال کې جوړ شوی دی. د رحمان بابا څخه د شعر ښکلی دیوان پاتې دی چې تر هر بل پښتو کتاب زیات چاپ شوی دی او لا چاپیږي او د ده دیوان زیاته برخه غزلې دي، خو مخمس او مصبح هم پکې شته.